د تور او سپین خبرې پرېږده ښه د بوغان ښایسته دی ټول افغانستان ښایسته دی ټول افغانستان څوک پکې روشونه خوري څوک پکې چایونه څکي دا وطن په ټول جهان ښایسته دی ټول افغانستان ښایسته دی ټول افغانستان و ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه د سومبۍ د جار شمه څومره ښایسته سندره دې وویلې یار اباد او ښاد او مزیدار اوسیږي ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه یاره زما د طرفه نور ماف شولې زما جانان شولې او زما یار شولې په دې سندره باندې ویرات کوهلي سوري هغه شبه کنکر مشرام راغلی دی افغانستان ته او دومره احترام یې مونږ وکړو تا به هم د خیره سر راوړو او په دې افغانستان کې به چکرې درکو سره د انوشکا او هلکه ویرات کوهلي سولي ته خو د غوا غوښه نه خورې او د وی غوښه نه خورې نو په تا باندې به موږ د خیر سره د ټماټرو د الوګانو د کدوانو د ګلپیانو او چا خبره د پیازو روش در باندې خورو او که نه مه کوه مه شمته بادرنګ او مولی دې پکې هېرې کې هغه به هم پکې ورته واچوده چې د خیره سره سټ وکړي سټ او که نه ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه یا خلکو دا سړی نور په خپل حال باندې پرېږدي بس دی ډېرې خبرې مې ورته وکړلې دا روش را تیار کړي چې د خیره سره ویې خورم زما د خېټې د منګي مې ورپسې جبۍ شوله چې دا روش په کله تیارېږي او تاسو دې په مزه لګیای زما د خېټې ازار مه اخلئ که نه ګزاره کوه شهزاده منګی دې تر نه مخکې روان دی ته ورپسې روان یې د منګی دې ورځ په ورځ غټېږي او له ورپسې زمونږ خوږېږي چې زمونږ شهزاد پهلوان شوی دی مه کوه شهزاده مه کوه پرېږده ګوربزه دا خبرې پرېږده اخره پاتې دنیا ته د الله پاک نعمتونه چې په دې دنیا موږ ته رالیږلي دي چې ویې خورئ نو زه بې صرفه نه کوم بس هرې و د خدای خېټه به په خپل کار کې د خیره سره پرې چې غټېږي که وړه کېږي بس د دې غټې خېټې سره خوشحاله یم او چې خوراک مزېدار خوراک وکړم چې کوم دی یاره نوینه دا خوراک دومره خوږ دی چې دغه محمد شهزاد یې داسې راکاږي ته به وې چې به د خیره سره نو په دنیا بل شی نشته دی خوراک دی و زه خیر دی الله پاک دې غټ سړی که شهزاده یا ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه شهزاد پسې خبرې مه کوه اصل ځان ته کار ګورې د افغانستان د خلکو خولې ته ورنشي بیا به وایي چې زمونږ د افغانستان شهزاد پورې خاندي نو موږ چې ورپسې خبرې کوو نو زمونږ خو خپل سړی دی که نه ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه دا خپله مېلمستوب سره د په ځان باندې خراب دی نه تاسو خو په ما ګران یئ موږ د هندوستان یو تاسو د افغانستان یئ دی چل دی که نه چې ما ته پته د افغانان نه خلاصېدل ډېر سخت کار دی هغه دې ګوره میکسول سیکسولو جبۍ ته یې راوستی دی سبا به د خیره سره مړ شي د دې د افغانانو د وجې بس موږ خو درته دا ویو که نه چې ګزاره کوه موږ سره وی هر چا سره چیړو و افغانانو سره مه چیړو او که نه ګینې موږ بې سړی تر کوره پورې زغلو د خیره سره چې کوم دی دی چل دی چې چی دی اوس که ویرات کوهلي سوري باقي خبرې به کوو پروګرام ته ورده